الفاظ مې په خوله کې مات شو. دا دویم غرو چې زما په سر را پریوت. عبدالله خو زما د لیونتوب شاهد و. نو بیا عبدالله خو هغه څنګه؟ زما ذهن دې سوچونو ګډوډ کړ. د مولوي صاحب خور چې عبدالله ته یې د زوی په شان مینه ورکړې وه، مولوي صاحب د ایمان ورکولو په سلسله کې هغې سره مشوره کړې وه او هغې ورته لومړی د عبدالله نوم واخیست. نو مولوي صاحب د ټولې شپې سوچ کولو څخه وروسته ومنله. خو عبدالله څخه چې د چا د هغې خوښي باره کې پوښتنه کړې وه، هغې ورسره ومنله. مګر هغې ولې باید نه ومنلې؟ هغې خو زما لیونتوب ایمان لپاره لیدلی و. هغه په دې هم پوهېده چې په دې ټوله معامله کې د ایمان هیڅ قصور نشته. زما ذهن خپلې پوښتنې کولې او بیا یې د پوښتنو ځوابونه لټول. تر ډېره پورې ناست او خپل قسمت سره لاس او ګرېوان وم. نن شاکر ولې دومره ناوخته کړی و؟ شپه پخه شوې وه. نو نګهت ماته د تلو لپاره وویل. په تلو کې نګهت راڅخه وپوښتل چې اوس به څه کوې؟ د دې پوښتنې ځواب خو ما سره خپله هم نه و. انسان زرګونه دښمنانو سره په یوازې جنګ کولی شي، خو د چا چې خپل تقدیر و دښمن شي نو بیا د هغې مقابله کول ناشوني ده. پر ما هم خپل تقدیر گزار کړی وو. ما نګهت ته ډاډ ورکه او له هغه ځای څخه راووتم. خیرو زما په لیدو ټانګه راتاوه کړه او د سټیشن په لور روان شو. زما د خیرو یو عادت ډیر خوښ وو. هغه دا چې هیڅکله د چا په یوازیتوب کې د هغې خنډ نه ګرځېده. غلی به ناست و تر څو خپله ورته څوک ووایي. چوپتیا هم ډیر صبر غواړي او خیرو په دې معامله کې ډیر صابر و. خیرو زه سټیشن کې ښکته کړم او ټانګه یې مخکې ودروله. سټیشن کې هیڅوک نه تر سترګو کېدل. ما د دې څخه مخکې هم ډېرې شپې یوازې تېرې کړې وې، خو د دې شپې درد زه نشم بیانولی. سهار مې بیا شاکر کور ته د تلو اراده وکړه چې د غفوري اواز مې واورېده. هغه دی حماد. ما په دې وخت کې بارونه پورته کول. لرې چې مې وکتل عبدالله ولاړو او زما په لور را روانو. عبدالله ته مې داسې نیغ نیغ کتل لکه په لومړي ځل چې یې ګورم. دا هغه خوشبخته دی چې زما پر ځای د دې نوم د ایمان سره واخیستل شو. زما حالات عجیبه غوندې وو. ما خو دې ته خپل رقیب هم نشو ویلی، حال دا چې همدا زما رقیب وو. د عبدالله سترګې ټیټې وې. لږې شیبې لپاره دواړه غلي ولاړو. نو بیا ما چوپتیا ته د پای ټکی کېښود. څنګه یې؟ کور کې ټول ښه دي؟ د هغې سترګې اوس هم ټیټې وې. هو خیرت دی. زه له تا څخه بخښنې غوښتو لپاره راغلی یم. زه د دې لایق نه یم. ما مه خجالته کوه. زه سهار شاکر خواته تللی وم. هلته راته معلومه شوه چې د شپې تاسو هلته تللي وئ. زه مخکې هم 2 ځله دلته راغلی وم. هو ملګرو مې راته وویل خپلوي دې مبارک شه. شاید په ډیره مشکل هم ما د خپلې ژبې تریخوالی نشو پټولی. عبدالله سر راپورته کړ. د هغې په سترګو کې عجیبه شکایت پټ و. زه په خپله ترخه لهجه پښیمانه شوم. تاسو حق لرئ. څه چې وایي ویلی شئ. کاشکې ما هم تا ته د خپل زړه حالات درښودلی شو. زما مقصد هیڅکله ستا زړه خفه کول نه و. کله کله الفاظ هم له ځانه معنا جوړوي، په داسې حال کې چې د هغې مطلب هغه څه نه وي چې تر غوږو رسیږي. عبدالله په غور سره ماته وکتل. دا هم ستاسو انسانیت کیدای شي چې اوس هم تاسو معذرت غواړئ. له وړوکوالي څخه د مولوي صاحب پر دومره احسانونو دي چې زه به یې شمېرلو کې پاتې راشم. هغه ماته د تره مینه نه بلکې د پلار مینه راکړې ده. په خپل ځان یې تکلیفونه تیر کړي دي، خو زه یې هیڅ قسم سختۍ ته نه یم پرېښې. نو ایا ستا د اقرار د هغې د احسانونو بوج کمول دي؟ عبدالله بیا په خورا نظر ماته وکتل. په دې وخت کې د هغې حالات داسې دی چې په وړه خبره یې د مرګ کندې ته غورځېدای شي. هو دا هم رښتیا ده چې مولوي صاحب د ټولو څخه پټ په کوټه کې ماته د خپل سر پټ کې ایښی و. نو ما څنګه انکار کولی شو؟ هغه پوهېده چې زه د ایمان لپاره ستا له لیونتوب څخه خبر یم. شاید همدې لپاره هغه دې ته مجبور شوی وي چې خپل پټکی زما لاسونو کې کیږدي. په داسې حال کې چې د هغې د اوله نه همدا خوښه وه. هغه د دې څخه هم وویرېده که د واده څخه وروسته ستا د لیونتوب معلومات د هغې خسرګنۍ ته وشي نو د ګل په شان لور ژوند به یې له خاورو سره خاورې شي. اوس تاسو خپله ووایئ، که چیرې تاسو زما پر ځای وی نو تاسو به څه پرېکړه کړې وه؟ عبدالله زما مخې ته ولاړو. ما د هغې په اوږه لاس کېښود. ما به هغه څه کول چې اوس تا کړي دي. د عبدالله په رنګ کې خوښي څرګنده شوه. ما درته ویلي و که نه، دا یوازې ستا د حوصلې کار دی او نن درته یو بل راز باره کې هم وایم.
مولوي صاحب د وړکتوب څخه ماته د زوم په سترګه کتل او رښتیا هم کله چې ما و هغې د ځوانۍ په درشل کې پښې کېښودې نو ایمان سره مې له همغه وخته مینه پیدا شوه. د مینې انداز یوازې هغه چا ته معلومېدای شي چا چې په ژوند کې مینه کړې وي. خو تر اوسه مې د مینې اظهار جرأت هم نه دی کړی. سوچ مې کوو چې د واده په لومړۍ شپه به ورته د ژوند ټولې کیسې کوم. هغې ته به ور یاد کړم چې د ډوډۍ خوړلو پر مهال به مې ترېنه اوبه غوښتې، خپلې اوتو شوې جامې به مې ورباندې ولې بیا اوتو کولې. عبدالله نور څه ویل، د هغې سترګې ډکې شوې وې او زه په سوچونو کې ډوب شوی وم. د عبدالله خبرې روانې وې. زه پوهېږم چې یو ځلې هم ستاسو په لور نه دي کتلي. زه هغه نجلۍ د ماشومتوب څخه پیژنم. د هغې د ژوند مقصد د مولوي صاحب خوشحالي ده. که دا خوشحالي د مولوي صاحب یوه مسکا وي نو ایمان خپل ژوند څه چې خپل ایمان څخه هم تېرېدای شي. خو ولې تاسو د ټولو خلکو څخه بیل یې او کله کله دا سوچونه کوم چې مولوي صاحب ستاسو د مینې پر وړاندې د ماتې سره مخامخ شوی. زما خود غرضه سوچونو زه ټوله شپه د واورې په شان ویلي کولم چې هسې نه ته خپل مقصد کې بریا ترلاسه کړې. ستاسو د عشق له طاقت څخه ډېر ډارېدلی وم، ځکه د مینې دا توپان په داسې شکل را روان دی چې هر څه له ځانه تباه کولی شي. خو د حیرانۍ خبره خو دا ده چې زما په زړه کې هیڅکله ستا لپاره کومه کرکه نه ده پیدا شوې. شاید دا هم ستاسو د محبت کمال وي. خو په هغه ورځ مې تاسو دلته په مزدورۍ ولیدئ نو ما هم خپله سلا پر ځمکه وغورځوله او درته تسلیم شوم. ستاسو نه جګړه ګټل زموږ په شان کمزورو خلکو کار نه دی. زما محبت په هماغه ورځ ستاسو د محبت عظمت ته سر په ځمکه کېښود. خو افسوس تره مې دا مینه ونه پېژنده. هغه یو ډارېدلی پلار دی او د هغې په تربیت کې د داسې مینې ځای نشته، بلکې هغه خو دا یوه ستره ګناه ګڼي. زه دلته تا څخه بښنې غوښتو ته راغلی یم. زما او ستا کور ستا د محبت قدر ونه کړ. تاسو موږ ټول وبښئ. د عبدالله خبرې په ژړا بدلې شوې. ما چې سر را پورته کړ د هغه ځوان په سترګو کې اوښکو سیلابونه جوړ کړي وو. ما یې دواړه لاسونه ونیول او غاړه مې ورکړه. بیا موږ دواړو وژړل. موږ دواړو ته نور څه د ویلو نه وو پاتې، بس زموږ د دواړو خواونه اوښکو یو له بل سره خبرې کولې. څه یې واجبه ننداره وه. په دنیا کې مې دوه رقیبان په دښمنۍ، په جګړو او د یو بل په وینو تږي لیدلي دي. خو دا څنګه رقیبان دي چې یو بل ته غاړې وتي او ژړا کوي. په دې دواړو کې یو د هر څه ترلاسه کولو له وجې ژاړي او بل د هر څه بایللو له وجې ژاړي. هغه زما لاسونه په خپلو سترګو کې ایښودل او له ځایه لاړ. په دنیا کې مې داسې باهمته خلک ډېر کم لیدلی دي. هغه دلته راغی او هر څه یې رښتیا وویل او لاړ. د دې څخه ډېر واړه رښتیا ویلو باندې زموږ ژبې نښلي، خو د ویلو جرأت یې نه لرو. دروغو پسې دروغ زموږ ضمیر وژني او په آخر کې رښتیا ویل نه پیژنو. رښتیا ویل یوازې د عاشقانو کار دی. شاید په دنیا کې همدا محبت رښتیا دی. نورې ټولې جذبې ضرور د کوم منافقت زیږنده ده. عبدالله راغی او ماته هر څه رښتیا ویل. خو دا ټول رښتیا ته به اوس زه پناه ورکوم چې د هغې ټولو څخه تریخ رښتیا دا و چې ایمان اوس د بل چا ده. خدایي دښمن. د هغې ورځې د عبدالله د تلو څخه وروسته په ما څه شوي وو. ولې ټوله دنیا راته خدایي دښمنان ښکارېدل. د هغې ورځې صوفي رحمت الله څخه تر عبدالله سره لیدلو پورې مې یو وخت لمونځ هم نه و قضا کړی، مګر د عبدالله لیدلو څخه وروسته مې د مذهب څخه هم زړه تور شو. داسې لکه زما چې دننه یقین ختم شوی وي. په دعا او قبلېدو مې باور ختم شوی و. ما ته داسې ښکارېده چې زما یو لمونځ هم نه وي قبول شوی. هغه لمونځونه او دعاګانې راته بې ګټې ښکارېدې. که هغه دعاګانې او لمونځونه خدای تعالی په خپل دربار کې قبول کړی وی نو خدای تعالی به د مولوي صاحب زړه زما لپاره نرم کړی وو. نن به ایمان د عبدالله نه بلکې زما راتلونکی ژوند و.
ما ته د مولوي صاحب هره خبره بې باوري شوه. هغه له سر څخه تر پښو پورې ځان ښودونکی سړی چې د زمانې د پیغور له وجې زما محبت پسې راخیستې وه. هغه صرف دا سوچ کوو چې هسې نه د دې پسې شاته د لمونځ کوونکو شمېر کې کمی رانشي. هغه صرف دا غوښتل چې خلک ما هر چیرته وګوري نو زما په احترام سره ودرېږي او ما ته سلام واچوي او زما له تلو څخه وروسته زما د نیکو اعمالو باره کې یو بل سره تبصرې وکړي چې د هغې صفت په اورېدو مولوي صاحب د خپل عظمت په نشه کې خمار پروت وي. د همدې په شان نور خیالونه مې ذهن ته راتلل. شاید نور ما کوم مثبت سوچ نشو کولی. کله به چې د ماخوستن لمونځ لپاره د مولوي صاحب جومات ته تلم د همدې په شان نور خیالونه مې ذهن ته راتلل. شاید نور ما کوم مثبت سوچ نشو کولی. کله به چې د ماخوستن لمونځ لپاره د مولوي صاحب جومات ته تلم نو ډېرې مسلې به مې یادولې. مثلا یوه ورځ یو ځوان مولوي صاحب ته واجبه مسله وویله او هغه دا چې کله هغه هم د کور څخه لرې لاړ شي نو ټول لمونځونه ترې قضا کیږي او د لمونځ کولو پر ځای ملګرو سره په فلم کتلو یا هم په بل ساعت تیروي تر څو خپل سوچ پرې بدل کړي. هغه دا فکر کوو که چیرې زه لمونځ وکړم کیدای شي زما زړه نور هم خفه شي. مولوي صاحب به دې ته ورته نورو مسلو ته غوږ نیوو او په تفصیل سره به یې ځواب ورکوو. دې ځوان ته یې وویل چې خدای تعالی ویلي ما خپل بنده ته سکون نه دی ورکړی ځکه که د دویو ژوند په ارامۍ او سکون کې تیریږي نو دوی به ماته شاړوي. نو الله جل جلاله په لمونځ کې سکون او ارامي اچولې ده او هر کله چې دې زړه په څه خفه وي نو خپل لمونځ شروع کړه. الله جل جلاله به دې ټول خفګان له منځه یوسي. الله جل جلاله هغه چاته چې وغواړي هدایت ورکوي او هغه چاته چې ونه غواړي نو محروم ترې پاتې کیږي. مولوي صاحب په آخر کې دعا وکړه چې الله جل جلاله دې موږ ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق په نصیب کړي. زه ټوله ورځ په همدې سوچونو کې ډوب وم. دې ورځو کې د شاکر خواته هم نه ورتلم. غپوري او خیرو سره مې هم ډېر لیدل نه کېدل. صدیقي به زما انتظار کوو خو بیا به مجبور شو زما پوښتنې ته به زما خواته راغی او زه به یې له ځانه سره کور ته بوتلم. خیرو به هم ماښام کې زما په انتظار ولاړو. خو هغه څه خبرو چې د دې ټولې زارۍ په سین لاهو شوې ټول پوهېدل چې په دې څه شوي دي خو په دې نه پوهېدل چې له څه وجې شوي دي. د ایمان ورکولو وروسته مې نه کوم ارمان په زړه شته. زما اړیکه د دنیا سره او د غم او ښادۍ سره پرې شوه. ما د ایمان د کوژدې ورځې شمېرلې لکه یو مجرم چې د خپل اعدام د ورځې لپاره ساعتونه شمېري. هغه څنګه ورځ وه بې نوره نه ختمېدونکې تنهایي. په دې ورځ مې غپورې هم نه ولیدلی. زه په چوکۍ باندې د یو ژوندي لاش په څېر ناست وم. ناڅاپه مې یو کس ولیده چې سپینې جامې پر تن وې. ما فکر وکړ چې د سټیشن کوم مشر به وي خو د رانږدې کېدو سره مې ولید چې شاکر زما په لور را روانو. شاکر پر را رسېدو راغاړې وته او تر ډېره یې په غېږ کې نیولی وم او کله چې راڅخه بیل شو نو په سترګو کې اوښکې ډن ولاړې وې. هماده ایا زما کور د دې قابل نه دی چې یو څو ورځې هلته واوسېږي؟ ته پوهېږې چې دا خبره نه ده. هغه زما دویم کور دی. که چیرې په کور کې اوسېدل وو نو بیا مې اول کور ولې پرېښوده؟ خو تا ته د دې ځای پته چا درکړه؟ زه پوهېدم چې نګهت به دا خبره تر ډېره خپل زړه کې ونه ساتي. که ما غوښتل نو ما به ته په اوله ورځ لټولی وې خو ما یوازې ستا لپاره داسې ونه کړل. زه دلته د نګهت په وینا راغلی یم. هغې همدا اوس کور ته غوښتی ویل یې ډېر ضروري کار یې دی. تاسو باید همدا اوس ما سره لاړ شئ. همدا اوس؟ اوس زه ډېر کار لرم. زه به ماښام ته. نه ته باید همدا اوس ما سره لاړ شي. که ضروري نه وو نو نګهت به کله هم د دې ځای پته نه وه راکړې. تاسو خو پوهېږئ چې هغه ستا څومره خبره مني. د شاکر له لهجې څخه معلومه شوه چې باید لاړ شم. سټیشن څخه بهر یو سپین رنګې کورولا ولاړه وه. شاکر پوهېده چې زه به د کمیشنر په موټر کې لاړ نشم نو ځکه له کوم ملګري څخه یې موټر راخیستی وو. موږ دواړه پخوانۍ بنګلې په لور روان شو. په لاره کې راته شاکر وویل چې مور دې درپسې ډېره خفه ده او عباد درپسې هر چیرته ځغلوي خو د کمیشنر له ویرې هېڅوک په ډاګه زما ذکر نشي کولی. اوس هغې ټول پوهه شوي دي چې زه کوم ملګري خواته نه یم تللی. بلکې یوازې چیرته اوسېږم
مور له شاکر څخه هم پوښتنه کړې ده. شاکر ورته په ځواب کې ویلي دي چې کله کله زمون کور ته راځي او په صحت روغ دی. مور شاکر ته دا هم ویلي وو چې کله هم زه شاکر کور ته لاړم نو شاکر به پټه مور یا عباد ته خبر وکړي. ما شاکر ته په حیرانۍ وکتل چې دا پروګرام خو به ما ته نه وي جوړ کړی. نو بیا مې خپل ځان ملامت کړ ځکه شاکر به هیڅکله دا کار ونه کړي. که نه شاکر نو ولې بیا ما ته ویل. شاکر زه پوخانۍ بنګلې سره ښکته کړم او خپله لاړ. د مازدیګر 4 بجې وې. د ننوتو سره مې اول نظر په نګهت ولګېد. هغې بې صبرۍ سره زما انتظار کوو. زما په لیدو یې د غشي په شان ځان را ورسوو. وروره تاسو چیرته وئ؟ د څو ورځو راهیسې ستاسو انتظار کوم. نوره مجبوره شوم ځکه مې پلار درپسې درولېږه لکه چې موږ سره دې هم خپلوي پرېښوده. د نګهت په سترګو کې ډېرې ګیلې وې نو ما ورته په سر لاس کېښود. ډېره چالاکه یې. ته پوهېدې چې زما باره کې پلار ته ویلو باندې به درته په قهرېږم نو ځکه دې زما د راتلو څخه مخکې د خفه کېدو تیاری نیولی وو. خبره داسې وه که نه ما به هېڅکله چاته ستا باره کې نه وویلي. خبره داسې وه چې حیا تا سره کتل غواړي. هغه مخکې هم یو ځل راغلی وه. بیا ما هغې ته وویله چې راشئ نو په بله ورځ به دې راوغواړم. څو ورځې هم داسې تېرېدې او ستا درکه نه وو. ما ورته نن زنګ وهلی وو نو ځکه نن راغله او پلار مې تا پسې درولېږه. ما لپاره د حیا راتګ په رښتیا هم حیرانوونکی وو. دا څنګه خبره ده چې هغه نجلۍ د هغې پنجرې څخه دومره لرې زما خواته راغلې ده. صرف زه پوهېدم چې د حیا لپاره د هغه کور څخه راوتل څومره ګران کار وو. اوس حیا چیرته ده؟ ما هغه د حویلۍ په غټه کوټه کې کېنولې ده. هغه اوس لږ مخکې راغله. تاسو هغې سره وګورئ. زه اوس درځم. نګهت روانه شوه او زه هماغسې په خپل ځای ولاړ پاتې شوم. زه په سوچونو کې ډوب د بنګلې په لور روان شوم. لږه شیبه په دروازه کې ولاړ وم نو بیا مې همت وکړ او دننه ننوتم. حیا زما په لیدو له خپله ځایه پاڅېده. ژر یې ما ته سلام واچو. په هغه ورځ مې په لومړي ځل حیا دومره له نږدې څخه ولیده. د هغې شکل هم ایمان ته ورته وو. شاید د ایمان څخه 2-3 کاله کشره وي. هغې هم د ایمان په شان ځان په غټ حجاب کې نغاړلې او ټیټې سترګې ولاړه وه. زه پوهېدم چې هغې کې د خبرو کولو همت نه وو نو ځکه چوپتیا باید ما ماته کړې وه. تاسو ولې ولاړ یاست؟ مهرباني وکړئ کښېنئ. حیا غلې کېناسته او زه ورته مخامخ په سوپه کې کېناستم. بښنه غواړم تاسو لکه چې انتظار وکړ. ما ته لږ شیبه مخکې نګهت ستا باره کې وویل چې تاسو راغلي یاست. حیا زما په لورې وکتل. تاسو ځان ته د کومې خبرې سزا ورکوئ؟ ما حیا سره د مخامخ خبرو کولو توقع هم نه وه کړې. شاید زما قسمت کې دا سزا لیکل شوي وي او بیا به تقدیر څه د ګریوان څخه نیسو. تاسو چې اوس کومه مینه کوئ هغه اوس یوازې په کتابونو او کیسو کې پاتې ده. په دې نړۍ کې د داسې مینې پیژندونکي نه دي پاتې. ما په حیرانۍ دې معصومې نجلۍ ته کتل لکه همدا اوس چې له ښوونځي څخه راغلی وي. زما ورڅخه د دومره غټو غټو خبرو تمه نه کېده خو لکه چې چا سم ورته ویلي وو چې جنۍ د خپل عمر څخه 10 کاله وړاندې فکر کوي. که مینه کول یا نه کول مې په خپل لاس کې وو نو بیا مشکل چیرې؟ د مینې ستره نښه خو هم دا وي چې په خپله خوښه نه کیږي او نه هم محبت د دې خبرې پروا کوي چې څوک یې وپېژني. هغې په غور سره زما خبرې اورېدې. کاش ستا او ایمان سره لیدل نه وو شوي. ستا لپاره چې د ایمان لخوا څه پیغام رالیږل شوی دی هغې ویل چې د خدای لپاره دا ضد پرېږدئ. بیرته خپل کور ته ستون شئ. د هغې له تاسو څخه اخري زاري ده. ښه نو حیا پیغام راوړی وو لکه چې د هغې په ګوګل کې هم زړه موجود دی. شاید په هغه ورځ سټیشن کې زما حالات نه وي هیر کړی. ځه خیر د هغې سنګدلې خو دومره رحم راغی چې هغې ما ته د خپل درد هیرولو پیغام رالیږلی وو. د ټول عمر لپاره د هغې دا مهرباني بس ده. که چیرې ستا ایمان خور په دې خوشحالیږي چې زه بیرته کور ته ستون شم نو زما لخوا ورته ووایه چې زه بیرته کور ته ستون شوی یم. زه نه غواړم چې هغه راتلونکی ژوند په دې احساس سره تیر کړي چې د هغې له وجې څوک بې کوره شوي وو. حیا زما په لور راوکتل. زه پوهېدم چې تاسو به د هغې خبره نه منئ. ولې ځان ته دومره سزا ورکوئ؟ اوس تاسو ته زما د ایمان خور د احساساتو معلومات نشته. ته څه فکر کوي چې هغه به زما په دې خبره یقین وکړي چې تاسو بیرته کور ته تللي یاست؟
نو بیا هم دا تاسو وایي زه د هغې لپاره څه کولی شم. تاسو د دې نړۍ څخه نه ښکارئ، دا نړۍ ستاسو لپاره نه ده جوړه. خو که وشي نو د هغې په غوښتنه یو ځل سوچ وکړئ. دا یوازې د هغې غوښتنه نه ده. زه هم تاسو ته همدا زاري کوم. په هغه سټیشن کې ستا په لیدو زموږ څه حالات شوي وو، تاسو یې سوچ هم نشئ کولی. کاش زموږ د بدنصیبۍ سوری پر تاسو نه وی پرېوتی. په دې کې نګهت کوټې ته راغله. حیا د هغې په لیدو ودرېده. نګهت ورته د تګ لپاره وویل. حیا راڅخه رخصت واخیسته او د تلو لپاره روانه شوه. ناڅاپه حیا ودرېده او یوه لفافه یې راکړه. ما ته ایمان خور وویل که چیرې هغې زما دا غوښتنه ونه منله نو دا خط ورته ورکړه. خپل خیال ساتئ. لږې شېبې پورې په هېڅ نه پوهېدم چې دا څه وشول. نګهت او حیا دواړه د کوټې څخه ووتل. د محبوبې د خط خلاصولو خوند څخه یوازې هغه خلک خبر وي چا چې یو ځل په خپل ژوند کې دا تجربه ترسره کړې وي. دا شیبه د قارون د خزانو څخه کمه نه وي. په هغه ورځ کې زرونه ځله دا خط ګوري او په هر ځل کې ورته داسې ښکاري لکه په لومړي ځل چې تر سترګو کېږي. زما سترګې په چټکۍ د سر په کرښو تېرې شوې. په ښکلو ګوتو یې صرف 2 کرښې لیکلې وې پرته د کوم سلام او دعا څخه. ستاسو په اراده او د هغې په عظمت کې هیڅ شک نشته. بس دومره مې ویل چې په محبت کې ضد نه وي. ضد خو د دښمنانو کار دی. تاسو بیرته کور ته ستون شئ او دا دښمني ختمه کړئ. زما له تاسو څخه لومړنۍ او وروستۍ زاري ده. په یوه شیبه کې مې له 3 څخه زیات ځلې دا خط ولوست. هر ځل په دې ګمان چې حسینه کوم ټکی راڅخه پاتې شوی وي یا شاید په لوستلو کې مې تیزي کړې وي. په اصل کې مې یقین نه راته چې زما په لاس کې د هغې نازنینې خط دی چې هغې یوازې ما لپاره سپینه ورقه توره کړې وه، صرف زما لپاره د حماد امجد رضا لپاره. آیا د نور ژوند کولو لپاره د دې څخه غټه بهانه کیدای شي؟ ما ته په کاغذ لیکل شوی هر توری هر ټکي کې د هغې سپوږمۍ سپین مخ ښکارېده، داسې لکه دا کاغذ نه بلکې ایمان خپله زما مخې ته ولاړه او ما سره خبرې کوي. ما شاوخوا وکتل، یو کاغذ او پنسل مې راواخیستل او صرف یو څو کرښو باندې مې د کاغذ سپین مخ تور کړ. ستا په غزلو غلچکو سترګو کې د خپل نیمګړي خوب تعبیر جوړوم. ستا تورې زلفې چې خورې ورې کړم ځان له تیاره تقدیر جوړوم.